بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې څرګنده ده د کابل غزني او کابل جلال آباد پر لویو لارو د وسایطو د ډیرې ګڼهګونې له امله هیوادوال او موټر چلوونکي د ترافیکي ستونزو سره مخ دي. په همدې اساس د هیوادوالو، سوداګرو او موټر چلوونکو د ترافیکي او ترانسپورتي ستونزو د حل په موخه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه د حکم پر بنسټ او د ټولګټو وزارت له پلان سره سم د کابل غزني دویم لاین سرک او د کابل جلال آباد دویم لاین سرک د پاتې برخو د کابل ولایت له خاک جبار ولسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت تر مملې باغ سیمې پورې د اساسي رغونې کار د یاد وزارت لخوا د ټول پلازا د محصول په بدل کې پیل کیږي. دا مهال ټولګټو وزارت د هیواد په بیلابیلو برخو کې یو شمېر لوی عامل منفعه پروژې تر کار لاندې لري چې په بشپړېدو سره به د هیوادوالو په خاص ډول سوداګرو لپاره د سوداګریزو توکو په لیږد رالېږد کې بشپړ اسانتیاوې رامنځته شي.